الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله خالقنا العظيم. د ټولو درنو مشایخ کرامو، علماء کرامو، سالکین حضرات، د عوامو متدینو ورونو په اجازت باندې معزز سامعینو، نن په داسې یو مجلس کې قرار لرو چې د رب العالمین د دوستانو نه یو عظیم دوست، د عارفینو د جملې نه یو کامل او اکمل عارف د رب العالمین لقا ته روان دی. عقیده مو دا ده د رب العالمین د اولیاءو د دوستانو په باب چې هغې ته رب العالمین مغفرت کړی، الله تعالی ورته بخنه کړې، رب العالمین دې مونږ ته زمونږ دا راتګ او حاضري د هغې په دې جنازه کې د مغفرت او د عفو سبب او باعث وګرځئ. مسلمانانو ورونو، ولایت او دوستی د رب العالمین دا هغه عظیم نعمت دی چې الله تعالی هر چاته نه عطا کوي. یو خو عام ولایت دی او عام دوستی ده د رب العالمین. ولایت په دغه عامه معنا باندې الله تعالی هر مؤمن مسلمان ته نصیب کړی. الله ولی الذین آمنوا، رب العالمین د خپلو مؤمنانو دوستانو ولی دی. مؤمنان د الله تعالی اولیاء دي. دا چې د ایمان سرمایه رب العالمین در نصیب کړې ده، په دې پوهه شه چې رب العالمین په درګاه کې یو ارزښتناک شخصیت دی، ځکه کافر نه پیدا کړی. عظیمه سرمایه د ایمان در عطا کړې ده. خو بیا د ایمان د راوړو نه بعد مسله د رب العالمین د ولایت خاصه ده، د الله تعالی خاصه دوستی او د رب العالمین سره د یو بنده خاص تعلق. دغه خاصه دوستی د رب العالمین بیا هر چاته نه ده میلاو. دا خپله خاصه دوستی رب العالمین بیا هغه چاته ورکوي چې رب العالمین د هغې بنده د دوستۍ انتخاب کړی وي. قرآني آیت دی، رب العالمین فرمایي الله یجتبی الیه من یشاء. رب العالمین خپل ځان ته هغه څوک انتخابوي چې د الله تعالی اراده وشي او د رب العالمین مشیت وشي. دا خپل بندگان چې رب العالمین د خپل دوستۍ او د ولایت او د قرب په مراتبو نازوي، په دې کې د رب العالمین اجتبا شامل حال وي. الله تعالی یو بنده انتخاب کی او د دغه انتخاب نه بعد خپل دوستی دغه انسان ته رب العالمین عطا کی او د خپل خاصو دوستانو د جملې نه وګرځي، د خاصو محبوبانو د جملې نه وګرځي. آثار د رب العالمین دغه دوستی دادي چې قرآن کریم کې رب العالمین اعلان کوي الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. رب العالمین فرمائی خبردار اے زما بندگانو، در رب العالمین اولیاء او د الله تعالی دوستان
دا هغه څوک دي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه به په دوی خوف وي او نه به دوی غمژن وي. الہ اولیاء دی څوک دی او دوستان دی څوک دی؟ راته فرمای الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء میں هغه خلق دی چې ایمان لري او اولیاء میں هغه خلق دی چې تقوا لري. علماء دیزی که ناس دی در رب العالمین دا خطاباتو قرآن کریم کے مختلف اندازون دی او بہر یو خطاب کے مختلف حکم و اسرار پراتوی. و دا خطاباتو دا رب العالمین نا یو خطاب دا اللہ تعالی ہر وینا دیرا محتم بشان دا، ہر یو وینای ارزختناک دا. و چکل اللہ تعالی یو دیرا ارزختناک وینا ذکر کئی داغی نمخ کے حرف تنبیح راولی. حرف تنبیح دا مانا خود تعالی دا خپل بندگان آگاہ کی. دا دی آیت مبارک پسر کے رب العالمین وی الا خبردار اے خلق آگاہو سی. دیر یو مهم خبر در تکوما، آغا مهم خبر سشیدہ دخپلو دوستانو شان در تبیانوم او دخپلو دوستانو منصب در تبیانوم او زما دا دوستانو دا شان و منصب دا واوری متوجه شی ورطا. آغا منصب او شان دا دوستانو دا رب العالمین سشیدی نو یو ظلم و آگاہ کئی رستو ورطوئی چه اللہ تعالی فرمائی دا رب العالمین اولیاء پاگی بخوف نوی او دا رب العالمین اولیاء پاگی بحزن نوی. یو ظل وی زما دوستان خوف و حزن بدوی باندی پا دنیا کی نوی. طبعی دا من سبان خلق وی چه دوری فتن دے و اہل اللہ بچرتوی، دوستان دا رب العالمین بوی او کبنوی. عوام ورونو که دا مشهور دا چه پا دی زمانه که اولیاء چرته دی و اولیاء بچکوی. نو دا د خلکو فکر بداوی چې دا اولیاء به داسې خلک وي چې د هغې تعلق به د دې انسانانو سره نه یا به د دې انسانانو په منځ کې هغوی نه اوسېږي، چېرته غرو کې او دشتو بیابانونو کې به وي، موږ به د سر هغوی پېژنو نه. رب العالمین منصب ذکر کوي او دی راته ښایي چې زما دوستان څوک دي. رب العالمین فرمایي الذین آمنوا وکانو یتقون، زما دوستان آغا خلق دی چاگی مومنان دی وکانو یتقون دا ایمان سر تقوام پکیوی. گویا که دا اللہ تعالی دا دوست پیژنگلو دو نخی دی، یو نخا ایمان او کلک او راسخ عقیده او دویم نخا دا اللہ تعالی دا دوستانو دا ایمان او دا راسخ عقیده سر اغا تقوی و دینداری دا. دا دو نخی چو بچا کیوی عقیده درستا او تقوی و دینداری پکیوا، دا خلق دا رب العالمین دوستان دی او دا اولیاء دی. قاضی ثناءاللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہم او امام ربانی رحمت اللہ علیہم پخپلو گنو مکاتیب و شریفو کے دا دی خبر وضاحت کرے دی. دا ولی اول علامه دادا چی دی با عقیده درستوی ایمان بلری پر رب العالمین باندے. قاضی صاحب بطور دعووی او مجدد صاحب فرمائی چی دا ولی اول عقیده اول نخا دا عقیده درستواله دی او دا یاد اولاری درستواله دا عقیده او تمسک پا شریعت او دا اللہ تعالی پا کتاب او دا نبی علیہ السلام پا حدیث و منگولی او درست مومن کے دل. قاضی صاحب وی دا بغیر دا عقیده دا اہل سنة والجماعہ ممکن ندا. دا چاچی عقیده درست دی نو دا درستوالی نخدا دا چه دے با اہل سنة والجماعہ وی او کدا اہل سنة والجماعہ دا عقیده نبیرون و او دے دعوه لدی چیز ما عقیده درست دا دا اسی بیزای دعوی دی او دا انسان تا اللہ تعالی دا عظیم نعمت ندے نصیب کرے او دا عقیده دا درستوالی سرا سرا چه اہل سنة والجماعہ با هموی دویم مرتبه دادا چه تقوی با پکیوی. تقوی دا ولی دا ولایت و علامه دا تقوی خو منگو تاسی نم اورو. علماء کرام لیکی تقوی خپل اقسام لری
تقوا د ظاهر ده، تقوا د باطن ده. تقوا د ظاهر څه شی ده؟ د خپل اندامونه یو سړی د شریعت د مخالفت نه بچ کړي، په د خپلو ظاهري اندامونو باندې د شریعت په کارونو راتګ وکړي. او تقوا د باطن څه شی ده؟ تقوا د باطن دې ته ویلی کېږي چې د یو مؤمن مسلمان د زړه نه ما سوی الله ووځي، د انسان د باطن نه ما سوی الله ورک شي، او دا قبله د باطن ده ټول په ټوله رب العالمین ته متوجه وي. دې ته تقوا د باطن ویلی کېږي. ستا په باطن کې باید کبر نه وي، ستا په باطن کې باید حسد نه وي، ستا په باطن کې باید انانیت او غرور نه وي، ستا په باطن کې د دنیا محبت نه وي، ستا په باطن کې چې دی د مرتبې د جاه او جلال او د منصب شوق او د شهرت شوق نه وي. څه شی دی وي؟ باطن کې دی باید عاجزي وي، باطن کې دی محبت د رب العالمین سره وي، باطن کې دی خوف پروت وي، باطن کې رجاء او امید پروت وي، په باطن کې دی انابت الله پروت وي، په باطن کې دی محبت د الله تعالی او د هغه د پیغمبر او د الله تعالی د دوستانو سره پروت وي. دې شي ته ویلی کېږي تقوا د باطن. نو چې کوم مؤمن مسلمان تقوا د ظاهر هم لري او تقوا د باطن هم لري، دغه انسان ته تقوادار انسان ویلی کېږي. او د ولایت دویمه نښه دا ده، چاته چې دا نعمت رب العالمین عطا کړی وي، عقیده هم درسته وي، تقواداره هم وي. رب العالمین دو نعمتونه او دو منصبه ذکر کوي چې لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بل منصب الله تعالی دا ذکر کوي لهم البشرا فی الحیات الدنیا، دوی لره په ژوند دنیوي کې زیری وي، په آخرت کې هم دوی لره زیری دي. ژوند دنیوي کې زیری د څه شي دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دنیا زیری دا دي نیک نیک خوبونه به وي، یا به خپله ویني یا به دا نیک خوبونه د دوی په حق کې بل څوک ویني، خپله به نیک خوبونه ویني یا به بل څوک د دوی په حق کې نیک خوبونه ویني. او دوی لره زیری په جنت کې هم دی، جنت آخرت کې ورلره زیری هم دی. د آخرت زیری څه شی دی؟ ننوتل جنت ته او فایز کېدل د رب العالمین په لقا باندې، او الله تعالی به خپله لقا ورته نصیب کړي. دا د اولیاء کرامو منصب دی چې چاته رب العالمین دا ولایت خاص نصیب کړی وي، عقیده یې درسته وي، عمل یې درست وي، دنیا کې هم زیری، آخرت کې هم زیری. یوه خبره به تاسو دوستان کوئ، رب العالمین د خپلو اولیاو باره کې وایي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم، اولیاو باندې به خوف نه وي او دوی به غمژن نه وي. ته به وایي چې یو طرف ته وایي چې په اولیاو خوف نشته، بل طرف ته خو قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال. ابتلا ده، لام تاکیدي راوړلی کېږي، خامخا زه په تاسو ابتلا کومه بشیء من الخوف، خوف به در باندې راولم، ویره به در باندې راولم. یو طرف ته وایي چې ویره در باندې راولم، بل طرف ته وایي په اولیاو به خوف نه وي. څه عجیبه قانون دی د رب العالمین. کله وایي امتحان به در باندې راولم، د امتحان به د څه شي وي؟ خوف به وي، ډاره به وي. او بل طرف ته وایي په اولیاو به ډاره نه وي. مفسرین کرام لیکي خوف تر خوف فرق دی. دا کوم خوف چې په اولیاو په دې دنیا کې راځي چې د هغې تعلق د امورو د دنیا سره وي، ډاره د دښمن وغیره، دا خو اولیاء کرامو ته لاحقه کېږي. د دې خوفونو نه دوی بېغمه نه وي. ولې؟ ځکه حدیث د بخاري دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل. د رب العالمین سخت امتحانات دا چې په دې دنیا کې راځي په اوله مرتبه کې دا په انبیاء کرامو دي، ثم الامثل فالامثل. بیا چې د چا څومره مرتبه رب العالمین ته نږدې وي په هماغه کچه په امتحانونه راځي. څومره چې رب العالمین ته نږدې کېږي هموږ نه به امتحاناتو سره مخ یې. ولې؟ په دې امتحاناتو رب العالمین د خپلو دوستانو باطني ترقیات کوي، او په دې امتحاناتو ابتلاګانو باندې دوی صبر کوي، رب العالمین د صبر اجر ورته ورکوي. او د ابتلاءاتو باندې اولیاء خفه نه وي. امام رباني رحمت الله علیه په خپل اول جلد کې وایي د اولیاء کرامو شان څه شی دی؟
د دوی په زړونو کې د الله تعالی د ذات سره مینه پرته وي د رب العالمین د ذات سره محبت پروت وي او مقام د الله تعالی د محبت نښه او علامه دا ده مبارک فرمایي و اولیاء کرام چې کم لذت دا د نعمت د رب العالمین نه اخلي کم لذت او خوند چې د نازېدو نه اخلي و اولیاء کرام همدقسې لذت او خوند د رب العالمین د ابتلاګانو نه هم اخلي د عذابونو نه هم اخلي د تکلیفونو نه هم اخلي وجه څه شی ده د چا په زړه کې چې د الله تعالی مینه پرته وي وایي د هغې نظر په نعمت او د هغې نظر په تکلیف نه وي د دوی نظر په هغه ذات دی چې د کوم ذات د لورې دوی ته نعمت او تکلیف را رسېږي نظر یې په هغه ذات دی چې د کوم ذات سره دی زړه کې مینه لري او د محبت قانون دا دی كل ما يفعله المحبوب محبوب محبوب ته چې دا محب ته چې د محبوب د لوري هر شی را پیښیږي د هغه محبوب وي محب ته چې د محبوب د لوري هر شی را پیښیږي که هغه نعمت وي او که درد وي د هغه ګران وي د نعمت هم خوند اخلي ولې د ده د محبوب د طرفه راورسېد ورته او د تکلیف نه هم خوند اخلي ولې د ده د محبوب د طرف نه ورته راورسېده د ده نظر په نعمت نه وي او د ده نظر دا چې دی په عذابونو باندې نه وي ځکه د یو عارف نه دا قول را نقل دی وایي تو جنت را به نیکان دی منې بد را به دوزخ بر الهه جنت دی وایي دې نیکانو ته ورکه چې دا دنیا کې جنتونه درنه غواړي او د عبادتونو او بندګي د جنتونو په خاطر کوي جنت دې هغې خلکو ته ورکه او ما بد وایي دوزخ ته بوزه حکم دوزخ مطلق دوزخ نه و هغه دوزخ که بس باشد مرا آنجا تمنای لقای تو رب چې کوم جهنم کې ستا د لیدو ارزو کولی شم په هغه جهنم وایي هم درنه راضي یم او په هغې هم خوشحال یم ولې ما کار ستا سره دی ما تعلق ستا سره دی ما وابستګي تا سره ده نو په دې خاطر دا د اولیاء کرامو شان او منصب دی دنیوي تکلیفونه خو به وي خوف به وي ابتلاګانې به وي مشقتونه به وي رب العالمین چې وایي په اولیاو مې خوف نشته هغه خوف د دې ورځې دی دا د دنیا فاني ژوند چې دوی تیر کړي او د دې فاني ژوند نه د آخرت په لور رواني خلکو سره غم او ډارئ ایمان به مې نصیب شي او که نه خلکو سره خوف او ډارئ دنیا نه به په کوم حالت کې ځم خلکو سره خوف او ډارئ خاتمه به مې سره کم وي د اولیاو منصب دا دی چې په خپل ژوند رب العالمین دومره تسلا ورکړي چې دی د دنیا نه د تلو او د خاتمې د خرابېدو خوف او ډاره نه لري دنیا کې به خوشحاله یقین به په دې باندې وي چې دنیا نه به د ایمان په حالت کې ځم ځکه رب العالمین وایي په اولیاو خوف نشته خوف نه دا خوف مراد دی د اولیاو شان دا یو عظیم بحر د خلاصېږي نه خو راځم خپلې خبرې ته دا د کمې هستۍ د جنازې په مراسمو کې چې نن راغونډ یو او دی د رب العالمین وصال ته روان دی تاسو د رب العالمین په ذات یقین وکئ دا نه چې زموږ د نسبت خلک دي او ستاینه یې کوو منشور مو دا دی د رب العالمین دوستان او اولیاء چې د هر چا سره تعلق وي عقیده یې درسته د اهلسنه والجماعه وي الله دې زموږ د شیخ صاحب درجات بلند کړي مبارک به فرمایل تصوف او طریقت او تقوا دا خو ډېرې لویې خبرې دي دا په خپل زبان دی خو په دې دور فتن کې که د یو مؤمن مسلمان عقیده هم درسته وي او عقیده یې د اهلسنه والجماعه وي عمل یې اگر که کمزوری وي هغه زموږ د سر تاجونه دي موږ د قدر په نظر ورته ګورو او بیا چې یو انسان راغی په طریقت کې د یو چا سره وابسته و که هغه هر څوک وي هغه زموږ د سر تاجونه دي موږ هغه خپل باداران ګڼو موږ یې غلامان یو موږ ورته د قدر په نظر ګورو او د احترام په نظر ورته ګورو خو د هغې خلکو د جملې نه چې خیر مبارک و څومره چې زما فقیر تر نظره د رب العالمین د ولایت او د رب العالمین د دوستۍ هغه علایم تیر دی او مطالعه کړي مې دي د الله تعالی په ذات یقین وکئ چې هغه نښې د ولایت او د دوستۍ د رب العالمین دا مې په دې فقیر کې لیدلې وې مشاهده کړې مې وې امید مو دا دی چې نن د رب العالمین لقا ته روان دی الله تعالی به ورسره ډېره ښه معامله وکړي معامله د رب العالمین څه شی ده د اولیاو غوښتنې یو شی دي د عامو خلکو غوښتنې بل شی دي دا علما کرام لیکي دا دنیا کې د رب العالمین دیدار دا ممکن دی او که نه د
یو خبر درته کوم بیا بس کوم دیدار د الله تعالی ممکن دی که نه علما د عقایدو لیکي دیدار د رب العالمین په دې دنیا کې ممکن دی خو غیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بل چاته واقع نه دی یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم و چې رب العالمین په دې دنیا کې د سر په سترګو ولیده د نور چا دپاره دا دیدار ممکن دی واقع شوی نه دی او ممکن ولې دی ولې که ممکن نه وی موسی علیه السلام به د الله تعالی د دیدار غوښتنه نه کوله د رب العالمین دوستان د هغه شي غوښتنه نه کوي چې هغه محال وي او موسی علیه السلام چې کله د رب العالمین وینا واورېدله او د الله تعالی سره یې خبرې وکړلې دا وینا کې دومره لذت پروت وه چې محب کله هم د محبوب خبرې واوري او نو په زړه کې د لقا ارزو را پیدا شي ربه وینا خو مې واورېده اوس لیدل غواړم باید چې ودې وینم رب اریني انظر الیک الهه ځان راته وښایه چې درته وګورم دا دومره شوق د لقا د کوم ځای نه را پیدا شه مخکې د دیدار غوښتنه ولې نه کوله کلام او وینا نه واورېدلی شوې خو چې خبرې واورېدلی شوې د خبرې د اورېدو نه بعد د لقا امید را پیدا شه خدایه ځان را وښیه چې درته وګورم رب العالمین ورته وایي موسی لن تراني ته ما لیدی نه شې خو یوه خبره ده پیغمبر مې یې سوال دې نه رد کوم خبره دې قبلوم ولکن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني دې غر ته وګوره که دا غر په خپل ځای باندې دایم او مستقر پاتې شه زر دی چې ما به وینې رب العالمین قرآن کریم کې وایي فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسی صعقا کله چې رب العالمین غره ته تجلی وکړه دا غر زریک زریکه وخر موسی صعقا موسی علیه السلام را پرېوته مبارک رغړې ده چغې وهلې او د خولې نه یې کړکې پورته کېدلې او عجیب الفاظ د مبارک په خوله تواري وه معلومیږي دیدار د رب العالمین ممکن دی خو غیر د نبي علیه السلام نه بل چاته واقع نه وه دا اولیاء د رب العالمین چې رب العالمین د خپل ولایت خاصه په دې دنیا کې ورکړی دا هغه خلک دي د دوی د رب العالمین ترمنځ حجابات نه وي پاتې د دوی د رب العالمین ترمنځ هغه حجابات چې کوم ظلماني دي د ده د بشریت سره تعلق لري او دی مادي دی چونکې او هغه حجابات چې کوم نوراني دي د دو د رب العالمین ترمنځ په هغې حجاباتو کې یو شی نه وي پاتې ولې کمال دا دی امام رباني رحمت الله علیه لیکلي خاوندان د طریقې نقشبندي ټولو موږ احترام لرو قدر لرو ورته خو دا کوم چې دوی اوله طایف لري او بیا زره نوراني حجابات د دې بندو د رب العالمین ترمنځ دي کمال دا دی چې په هر یوې لطیفې سره لس زره حجابات قطع کېږي لس زره حجابات قطع کېږي یو انسان چې د دغې لطایفو کمالات په اتمې طریقې توی کړي د دو د الله تعالی په منځ کې بیا حجابات نه وي د دو د رب العالمین په درمیان کې بیا پردې نه وي اولیاء د رب العالمین د هغه مرکز نه د هغه ځای نه فیض او برکت اخلي چې کوم اولیاء د رب العالمین صدیقین اولیاء دي د کوم ځای نه چې انبیاء کرامو بالخصوص رسول الله صلی الله علیه وسلم برکت اخلي او دغه دپاره منبع د فیض او د برکت ده د امکې ځای نه اولیاء کرام هم فیض او برکت اخلي اوس که ته وایې چې دا خو پیغمبر او ولی برابر شو نه برابرتیا چېرته ده انبیاء د هغې ځای نه فیض اخلي بالاصاله او صدیقین اولیاء د هغې ځای نه فیض اخلي بالطبع دا د پیغمبر تابع دی ځکه د همغې ځای نه فیض و برکت اخلي مقام د ده ذل دی د مقام د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نو چې دا د صدیقینو اولیاء کرامو د جملې نه وګرځېده سرمنشه د فیض و د برکت دو انبیاء کرامو لره یوه ده خو د هغې مقام اصالتن وه او د دوی مقام بالطبع دی نو د دو د رب العالمین په درمیان کې دنیا کې نور حجابات نشته که په دنیا کې د الله تعالی دیدار عامو خلکو ته واقع کېدلی دا ولي په هغه مقام باندې فایز وي چې د ده سترګې به د رب العالمین په ذات پرېوتلې چونکې په دې دنیا کې مقام د الوهیت د رب العالمین واقع خلکو لره نه دی نو چې سترګې د دوی پټې شوې هغه عظیم نعمت چې رب العالمین دوی ته پرېښی چې هغه خپل دیدار دی الله تعالی په خپل دیدار او په خپل ملاقات نازوي یو بل ناز ورته ورکوي رب العالمین دې د دې اولیاء کرامو په نقش قدم
د دوی په مسیر او د دوی په دې لاره باندې موږ او تاسو ته تلل نصیب کړي. الله تعالی مو د استقامت نصیب کړي. څومره دوستان راغلي، کومو دوستانو تکلیفونه او کړاوونه ورسره په دې لاره کې ګاللي، د تکلیف او د مرض په حالت کې ګاللي، ټولو ته رب العالمین په دنیا او آخرت نیکې بدلې ورکړي. السلام علیکم ورحمة الله.